السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کتونکو دلاور خان ما نن را سره د یو پښتون یو ورور ولاړ دی چې کوم دغه څومره چې دا وچې میوې پوه شوې دي کې بادام او کاجو هر یو شی چې دی دا خرڅوي. کار ډېر سخت دی، ګرمي وي دوبۍ کې. دا خو دا کیمره چې دی کې لږ دغه ښکاري، خو ما اوس هم په خولو باندې لوند دی، محنتي انسان دی. ما ویلې چې زه ورته یو ویډیو جوړه کړم. اصل کې دا زما تقریبا 3-4 ځل دی زه ترې شیزونه اخلم او ډېر ښایسته ریټ یې دی او شیزونه یې ښه دي پوه شوې. نو کوشش کوئ زموږ چې څومره پښتانه دي په یو اي کې، نو د دې نمبر در سره شیر کوم. تاسو چې دی دې ته رنګ کوئ نو چې څومره هسې نږدې علاقو کې نو دا به له درځي تاسو له چې دی دا څومره وچې میوې دي دا به له در رسوي. اوس دې سره هم خبرې کوو، هغه هم تاسو سره چې دی اوس خپل نمبر هر څه به سره شیر کړي. سماجی نمبر دی 05474888531. تاسو ته په خریټ باندې مال ملاوي چې کوم ځای کې در رسیږي ان شاء الله. نو کوشش کوئ څومره چې پښتانه دي او دغه شانتي محنت کوي. تاسو ته خو پته ده کارونه نن سبا ولاړ دي درچا، نو دا چې کوم کسان محنت کوي هغوی دغه شان سپورټ کوئ. دا ویډیو د مخکې هم شیر کوئ چې پاریو کې وګرځي چې د دې کسانو چې دی رزق رواني او دغه شانتي دا خپل کار چې په بره بوځي. او دا څنګه کار روزګار هم فی الحال نشته ځکه دا کوئ که نه؟ او که نه کار روزګار بیخي خراب دی. نو بس مدد ضرورت دی، بس پوه شئ ستاسو په یو لایک او په شیر باندې چې دی د دې به چې دی ډېر کار روانېږي. نو کوشش وکړئ دا ویډیو سره مخکې شیر کوئ ښه. او د چا څومره هم ضرورت وي د دې پوه شئ د خوراک شیزونو نو رابطه ورسره کوئ، دې سره ښه ډېر دي. نو انشاءالله در رسۍ به تاسو هر ځای کې ښه. نور باقي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په